بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو او یا په عموم کې د نړۍ د هیوادونو طبعا تعامل ډیر زیات سیاسي وي او همیشه پر سیاسي مسایلو باندې متمرکز وي او د هغوی د ګډ په محور وي. ولې ځینې هیوادونه شته چې تعامل یې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان سره ډیر زیات مثبت و او صرف نظر له سیاسي سلیقو، سیاسي تمایلاتو او سیاسي حالاتو وی په دوامداره شکل په مخامخ دولتي لیبل باندې او سطح باندې او یا هم په ولسي سوداګریزه کچه باندې د دې لامل شوی دی چې په افغانستان ته په یو ډول نه یو ډول ګټه ورسیږي، په افغانستان کې آبادي رامنځته شي، د افغان سوداګرو سرمایه محفوظه پاتې شي او د افغان سوداګرو کاروبار او سوداګري روانه واوسي. متحده عربي امارات یو له همغه هیوادونو دی. په افغانستان کې روغتونونه، په افغانستان کې پوهنتونونه، په افغانستان کې نور خیریه کارونه کړي دي او دا کارونه اکثرا پرته له دې چې وکتل سي چې څه ډول یو سیاسي سلیقه هلته موجوده دی یا څه ډول یو سیاسي تعامل هلته موجود دی، همیشه دا اړیکې کوښښ شوی دی چې یو ډول خیریه اړیکې وساتل شي او ولس په ولس اړیکې وساتل شي. همدارنګه د افغان سوداګرو بحث هم کوو. په ډېرو هیوادونو کې د افغان سوداګرو پانګه یا سرمایه تهدیدیږي، ګواښل کیږي او ډېره زیاته مسونه نه ده. په ډېر زیاتو هیوادونو کې سرمایه په مطلق ډول پردی شوې، معنا ده چې د افغانستان لپاره یې ګټه ډېره زیاته کمه ده. ولې په متحده عربي اماراتو کې په زرګونو افغان سوداګرو په میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې ده او اکثرا د دې پانګې هغه متمایز ټکی دا دی چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې اغیز د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د خلکو پر ورځني ژوند تاثیر درلوده. هغه ولایتونه په افغانستان کې چې د متحده عربي اماراتو لپاره ډیر زیات مسافر یا سوداګر هلته دي هغه زیات راغول شوي دي. معنا دا چې ډیره پیسه، ډیره ګټل شوې پیسه له داسې هیوادونو څخه راوړل شوې افغانستان ته. دا چې افغان سوداګر په متحده عربي اماراتو کې له کومو سهولتونو څخه برخمن دي، څومره سرمایه هلته بنده ده، څومره تاثیر لري پر افغانستان باندې، د متحده عربي امارات تعامل له افغانستان سره څه ډول دی، څه ډول و، پر کومو اصولو او اساسات ولاړ دی. په همدې مسله بحث کوو. سلام وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. قدرمن میلمه لرو ښاغلی حاجي عبیدالله صدرخیل، په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر. په خیر راغلی صدرخیل صاحب، ستړي مه شئ. السلام علیکم ستانکزی صاحب، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون د لارې نه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم او ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په بحث کې ملګری یم. د پیل پوښتنه غواړم مطرح کړم د ستړي مشر سره جوخت. هغه دا دی چې په متحده عربي امارات کې به وروستي آمار له تاسو واورو چې د افغان سوداګرو شمیر یا د سرمایې یا پانګې اندازه یې څومره ده ټولیزه ډول باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به دلته په امارات عربي متحده کې 3 لک افغانان ژوند کوو او په دې کې 15% د افغانستان هغه لوی پانګوال چې په افغانستان کې کوم دي اوس فعل حال په افغانستان کې دوی لا کارخونې لري، لا بانکونه لري خصوصي، لا ایرلاین لري، لا پیپسي سوه، کولا سوه، هم دغسې نور ټیوټا سوه. د دې ټولو چې کوم مالکان دي هغه دلته په امارات عربي متحده کې ژوند کوي او په دلته مرکزی دفتر ده او دلته کورونه دي. په شمول د افغانستان په 45 هیوادونو کې دوی خپل بزنس او کاروبار کوي. دلته د موږ الحمدلله ډېره ښه کمیونټي ده او دا یو اسلامي هیواد ده او د افغانان له 15 کلونو نو ډېر خوشحاله دي چې دا افغانستان ته نږدې ده. د تېرو حکومتونو کې تقریبا د ورځې موږ 11-12 پروازه د امارات عربي او د افغانستان ترمنځ لرل. اوس هم فی الحال موږ یا 2 پروازه د فلای دوبۍ لرو، یو د اریانا لرو، 2 د قطر لرو، یو د ایر عربیه لرو. اوس په نږدې کې به انشاءالله د اتحاد ایرلاین هم شروع شي له ابوظبي نه. نو دغه یګانه لاره د پل د افغانستان او د نړۍ ترمنځ امارات عربي چې سره وصل کوي. کوم افغانان چې په اروپا، امریکا او کانادا او استرالیا کې ژوند کوي هغه چې کله رخصتیان له خپل وطن ته ځي د همدغه امارات عربي له لارې نه ځي. نور ملکونه هم پروازونه لري خو په هفته کې یو پرواز لکه قطر او ترکیه او داسې نور هیوادونه. نو د موږ یګانه لاره له دنیا سره چې کوم پل نښلولی ده همدغه امارات عربي متحده ده. د اوس نه د 10 کلونو همدغه روان دي. ولې پانګه په متحده عربي امارات کې مثلا موږ شاوخوا ته نور هیوادونه دا سمه ده چې دوبۍ یا په عموم کې متحده عربي امارات د نړۍ د سوداګرۍ مرکز هم بللی سو، ولې د افغانانو لیوالتیا ډېره زیاته ده، ډېره زیاته پانګه یې وړې ده په متحده عربي امارات کې. مثلا ځینې کسان ترکیې مثاله کې د نور هیوادونو، ولې کله چې تاسو په افغانستان کې دننه د عامو خلکو منځ کې د متحده عربي امارات نوم اورئ
په دې معنی چې پانګه هلته تللې او سرمایه ګذاري ډېره هلته کېږي. دلیل یې چې افغانان ډېر زر جذبېږي د متحده عربي اماراتو بازار ته څه دی؟ د دې یو ډیر واضح دلیل ده. دلیل یې په دې ده چې متحده عرب امارات په افغانستان کې عربان نه لري چې د سپورټ کړي. موږ همسایگان که دي مثلا که ترکمنستان د ترکمن لري، که ازبکستان د ازبک لري په افغانستان ده، که تاجکستان د تاجک لري، که ایران د موږ شیعه ورونه لري، که پاکستان د پښتانه لري. نو د دې په خاطر له هغو ملکو سره یو دغه لري چې باید هلته دوی خپله ژبه او خپل قوم تقویه کړي. متحده عرب امارات اول خو اسلامي حکومت ده، ډیر افغانان ډیر ترې خوشحال دي. بل د مونږ او د تاسې کلچر د دوی سره یو رقم ده، یو عنعنات هم دي، یو کلچر هم ده. بل په ټول د وخت کې په ټولو حکومتونو کې متحده عرب امارات له موږ سره سرحد نه لري. د افغانستان له خلکو سره په هر وخت کې په بده ورځ کې دوی کومک کړی ده. او بل دلته ټاکس نشته، او دویم دلته امنیت د نړۍ په سطحه باندې چلند جوړ کوي. خپل د امارات عربیه مشران چې دي چې خپل دوی په خپل بیانو کې په خپل کتابو کې لیکلي دي چې په نړۍ ته زه چلند ور کوم که دغه امنیت بل څوک ولري سره زر د سړک لا غاړې کې د څوک ورته نه ګوري، د چا ناموس ته څوک کدی نشي، غلا او غدوی نشته، بدمعشي نشته. او بل هغه مین ریزون چې د دلته له افغانستان سره 2.5 ساعته پرواز ده. مثلا زه کولی شم چې په اروپا، کاناډا، امریکا کې ژوند وکړم، مګر وطن ته مې نږدې یم، هر وخت چې وغواړم سهار تلی شم، ماښام بیرته پرواز راکوم راځم. د دې په خاطر دغه ټول دلایل دي. او بل دا خلک هغه ښه شی د دې ملک کې 200 ژبې ژوند کوي. دې ملک ټول نفوس 1.5 میلیون ده، په دې کې اوس 14 میلیونه خارجیان ژوند کوي. داسې نه ده چې دا ووایي چې دا افغانۍ ده او دا هندۍ ده او دا بنګلادیشۍ ده او دا اماراتۍ ده. نه، قانون د ټولو لپاره یو ده. که څوک وی آی پي سرویس غواړي هغه باید پیسې زیاتې پرې کړي، وی آی پي کار ورته کېږي. که څوک په لاین کې ولاړ پیسې نه ورکړي، هغه اماراتۍ هم تا سره په مغه لاین کې ولاړ ده او ته هم ولاړې. نو قانون د ټولو لپاره یو ده. او بل مهم شی امنیت ده. دلته ډیر ښه امنیت ده. او هغه تاجر، هغه پانګوال چې په هر ملک کې امنیت وي، اوس د اروپا نه، د خپل انګلستان نه، ته پوهېږې سږ کال زیات پانګوال د انګلستان نه وو. دلته پخوا اول انډیانو په اول کټګوري کې، اوس د انګلستان دي، جرمنان دي، فرانسویان دي، خپل امریکایان دي. د دې په خاطر چې څوک پیسې ولري هغه اول محفوظ ځان ته ځای ګوري چې د هغه فامیل په یو سم ځای کې ژوند وکړي. او بیا خاصتا موږ مسلمانان یو په هغسې هېواد کې چې هغلته موږ اسلامي کلچر لرو او مسلمانان ژوند کوي، ټول پرې خوشحاله کېږي. اوس د اروپا، د امریکا، د کاناډا، د هر ځای نه موږ افغانان را روان دي، وایي دلته ژوند کوو. چې څوک دلته ژوند کولی شي، خو دلته ژوند ډېر ګران ده. چې څوک پیسې ونه لري دلته ژوند نشي کولی. روزمره مصارف دلته بیخي زیات دي. او په ضمن کې کار هم شته. یعنې دلته چې څوک راغلي دي، دا که ته له ترکیې سره مقایسه کې، ترکیې ته چې کله افغانان تللي دي هلته سرمایه ګذاري کړې ده. د ترکیې $1 د ترکیې 3 روپۍ، اوس د $1 د ترکیې 50 روپۍ دي. د هغه سرمایه لاړه دلته. مهم شی دا ده د تاجر لپاره چې دلته $1 په 3.8 کې فکس ده. زه چې راغلی یم د ما 33 کاله په دې ملک کې وشولو چې دلته تجارت کوم او ژوند کوم، 33 کاله کې دغه نرخ داسې فکس ده. نو نه سړی له دې نه ډارېږي چې یاره د ما به زه په د کرنسۍ له د اثارو په تبادله کې به زه پیسې وبایلم. نو دا ډېر ریزونونه، ډېر دغه شیان دي چې خلک دلته ژوند کوي. اوس یو څه مشخص بحث ښاغلی صدرخیل په افغانانو سره، افغان سوداګرو سره تقریبا شاوخوا 3 لکه افغانان متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي، یا تګ راتګ کوي، یا بزنس او سوداګري کوي. ولته په افغانانو سره پر تعامل غږیږو. مثلا له بعده مرغه موږ د سیمې نورو هېوادونو څخه داسې راپورونه درلودل چې وخت ناوخت د افغانانو هغه پانګه ګواښل شوې ده، شرایط پرې زیږ شوي دي. حتی په ځینو نورو عربي هېوادونو کې داسې حالات موږ درلودله چې مشکلاتو سره مخ شوي دي په مختلفو دلایلو پر اساس باندې. په اماراتو کې موږ تر اوسه کسام شکایت نه دی اورېدلی، خو بیا هم له تاسو اورو چې تعامل یې له سوداګرو افغانانو سره د اماراتو څه ډول دی؟ ډېر ښه ده. دلته تر اوسه پورې ګوره د نورو عربو ممالکو کې به زه نومونه درته نه اخلم، د موږ افغانان هر شی د عربانو په نامه وو، خو په اخره کې هغه ټول دوکانونه او پټرول پمپونه ترې نه واخیستل او دوی ډیپورټ کړل دغه ملک نه. تر دا اوسه پورې هیڅ داسې، زه د تجارانو مسؤلیت لرم دلته، د دې شورا مشري کوم، هیڅ داسې کمپلین ما د یو تاجر نه ده اورېدلی چې اماراتۍ اوس یې قانون چینج کړو چې هر شی سړی په خپل نوم کولی شي. تر دا اوسه پورې
سپانسر به دې درلودو هر شیان به د هغه په نوم ما د چا نه تر اوسه نه دي اورېدلي چې یو اماراتي راجګ سوی د افغان یو مال یې خوړلی. دا مې اورېدلي دي چې افغاني د اماراتي پیسې وړي دي افغانستان ته. نو دغه د دې نه د تجاران ډېر ترې خوشحاله دي. دوی که خپله په نورو عربو ملکو کې که چېرته یو خارجی په یو ښه موټر کې وګرځي، په یو ښه کور کې وګرځي، هغه ته په بد نظر ګوري. دلته که اماراتي په باسکل سپوري او ته په یو ډېر قیمتي موټر کې روان یې، دی وایي چې الحمدلله خدای دې نور هم درکړي. نو دوی نیت بدین لري او دوی په دې خوښ دي چې دلته خلک راشي او پانګه وکړي او ګټه وکړي. د افغانستان لپاره پر ګټې غږ همیشه یو شکایت کیږي، وایي د افغانستان نه باید پانګه ډېره زیاته ونځي، خو د متحده عربي امارات به ویل کیږي چې دغه پانګه که وتلې هم دا بیا یو څه ارتباط، اړیکه او تاثیر پر افغانستان و. حتی هغه کارګره طبقه چې راغلې بیرته یې پیسې وړي دي او یو څه آباد کړي دي په وطن کې، ولې بیا هم په هر حال خلک ډېر علاقه لري چې پانګې په خپل وطن کې بند شي. هغه پانګه، هغه سرمایه چې په میلیاردونو ډالر ده او په دوبۍ او په نورو ښارونو د اماراتو کې د افغان پانګوال لارې پانګونه پرې شوې ده، هغې تاثیر، ګټه، اغېزې د افغانستان لپاره څه وه؟ ګوره د موږ په دې 3 لکه افغانان چې دلته ژوند کوو، په دې کې 0% تاجر دي، 80% اوس هم کارګر دي. موږ دغه کارګر چې ته اوس په دا کابل کې بلډینګونه ګوري، لا په خوست کې ګوري، لا په قندهار کې ګوري، همدغه کارګرو دلته پیسې ګټلي دي او هلته اخلي، ځایونه جوړوي، کورونه جوړوي. له دې نه ډېر زیاتې پیسې روانې دي هلته. د موږ افغانان دلته ټول کار کوي. هر یو چې راغلی ده که اول مزدوري شروع کړې ده، پس ته د یو دوکان جوړ کړی ده، له یو نانبایي جوړه کړې ده. زه به مثال درکړم، دلته موږ دغسې یو څو مثال، دلته موږ په د خالي دوبۍ ښار کې 900 نانبایانې لرو چې دا زیاتره د غزني خلک دي. مثلا 2.5 زره د رخت دوکانونه نه لرو، 1.5 زره پارکینګونه لرو. مثلا دغسې شورومونه د موټرانو 430 لرو، 3 زره د سپیر پارټ دوکان لرو، دا فابریکې لرو. دغه ټول دلته پیسې پیدا کوي او خپل ملک ته وړي. دا خلک عملته لا ځای پې جوړوي، لا دوکان پې جوړوي، لا کارخانه پې جوړوي. نو دا خپل یو ملک ته یو ګټه ده. او بل چې دا کوم روزمره مزدوري هم کوي، که چېرته ډریوري کوي، که چېرته کار کوي، هغه هم خپل وطن ته پیسې لګي، هغه دلته نه دي. نو دلته له دې ځای نه ډېرې غټې پیسې روانې دي. نو دغه د هغه مثبت ټکی دا ده چې خلک یې دلته ګټي په خپل ملک کې. او دغه تاجران چې هم دلته دي، ما خو درته مثال درکو چې په کابل کې د شنو سره او په بیرات او قندهار او جلال آباد او مزار کې دا بلډینګونه ګوري، دا ټول د همدغو تجارانو دي. دا اوس هم که له 100 نه تر 1000 نفرو پورې شغل ایجاد کړی ده په افغانستان کې، همدغو تاجرانو ایجاد کړی ده. دا په بهر نه څوک نه دي راغلي، دا نه له اروپا نه راغلي دي، نه له امریکا نه راغلي، نه له کاناډا نه. دغه افغانان چې په د اماراتو کې ژوند کوي، دوی هلته خلک شغل ایجاد کړی ده او اوس هم لګیا دي ایجادوي شغل خپل افغانانو ته. اوس هم په ډېرو کارخونو باندې اخته دي، په ډېرو نورو پروژو اخته دي چې خلکو ته شغل ایجاد کړي. نو دغه ګټه د وطن لپاره ده. او بل ښه والی دا ده چې خپله د حکومت هم ورسره کومک کوي. خپله د اماراتو حکومت هم ګوره دا اوس په هر بخش کې دوی پانګه کوي، لګیا دي، پروازونه دي. په داسې شرایطو کې دوی کومک کړی ده چې ټولې دنیا پروازونه علاقات بند شوي دي. دوی بیا هم کومک کړی دی له افغانانو سره او دوی ولاړ دي چې موږ به در سره ولاړ یو په هره منډه کې. دوی ته مهم نه ده چې د هر چا حکومت یې دلته په افغانستان کې. دوی د افغانستان له خلکو سره مینه لري. زه تقریبي ډول باندې ویلی شئ چې ښاغلی صدرخیل څومره شاوخوا څومره سرمایه د افغانانو هلته یا پانګه هلته ده په اماراتو کې چې پانګونه شوې ده؟ د تقریبي یو آمار شته تاسو سره؟ اوس فعل حال په مونږ په ساختماني بخش کې او په کنسترکشن کې چې د مونږ افغانان دي په 5م سټیج کې دي. یعنی اول دلته څو شرکت دي، زه به نوم درته واخلم چې ایمار د دولتي شرکت ده، بل نخیل ده، بل دوبۍ پراپرټي ده، بل دمک ده. په دې کې حکومت هم په بعضې حکومتي دي او بعضې شریکان دي. په 5م سټیج کې د مونږ افغانان دي. یعنی چې هغه یعنی په دې موږ اوس په 5م سټیج کې یو تقریبا د موږ اوس پانګه چې دلته ده 50 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. نو دغه د هر یو شرکت د داسې شرکتونه دي چې دا اوس فعل حال د یو شرکت به نوم به نه درته اخلم چې بیا نور خفه نه شي وایي د موږ د شرکت نوم دې واخیستو د نور دې وانخیسته. یو شرکت مثلا 48 پروژیکټونه لري دلته، بل شرکت د 15 نه زیات لري، دا 10 13 15 د هر پروژیکټ لري، هر شرکت لري. یعنی پروژې داسې جوړې کړي دي چې دغه هره پروژې ته حساب وکړي هغه په میلیاردو ډالره ده.
د اماراتیانو یا د هغوی هڅول او تشویق دې ته چې لکه تاسو اوس هلته د افغان سوداګرو ټولنې مسؤلیت لرئ، طبعا چې ارتباطات لرئ، اړیکه لرئ، تاثیر لرئ. امارات لکه څنګه چې ما ویلې تقریبا بلاغرض مرستې درلودلې په مختلف پړاوونو کې. کله چې تحول هغې په 2021 کې هلته هم اکثر هوایي شرکتونو هغه فرصت نه سوء استفاده وکړله، ځکه نور فلایټونه نه وله، نور پروازونه نه وله، قیمتونه ډېر اوچت شو. بیا تر هغې چې فلای دوبۍ او نورو شرکتونو پروازونه شروع کړله. دغسې د هوایي ډګر په برخه کې ویل کېدله چې اماراتیان به پانګونه وکړي. د برق په برخه کې، د برېښنایي لمریزې برېښنا په برخه کې ویل کېدله چې پانګونه شاید وشي. دغه رنګه په ځینو نورو مسایلو کې او یو خیریه برخه دی چې پانتون جوړ کا، روغتون جوړ کا. دې برخه کې شیخ زاید په نوم باندې روغتونونه او پانتونونه موږ لرو. په دې هڅونه کې څومره بریالي شوي وي اماراتیان، څومره دلچسپي لري چې هم سرمایه ګزاري وکړي هم مرسته وکړي؟ ګوره دا اوس فعل حال د 4 کال نه زیات دا نوی حکومت کېږي چې راغلی ده، هغه انټرنیشنل لوی شرکت، نور خلک نور ملکونو به خبرې کوي، هغوی تر اوسه داسې قرارداد نه ده کړی. ډي پي ورلډ یو شرکت ده چې دی موږ په دنیا کې خو 3 پورټ دي، یو هوایي ده، یو زمیني ده، یو بحري ده. ډي پي ورلډ چې د هغه زمیني پورټ ده چې هغه تقریبا په 6-8 ملکو کې دوی دا اوس پورټونه لري. نو دوی قرارداد دا اوس 3 میاشتې مخکې امضا کړو له نوي حکومت سره چې د حیرتان او د تورخم پورټ به د دوی سره وي. دا شرکت په حدود د 500 میلیونه ډالر کې اوله پانګه ده په یو ځای کې. دا چې ټول بارډرونه د موږ او تاسو ټول سرحدات به تقریبا 2 میلیارډ ډالر ته ورسېږي چې دوی پانګه کوي. ګوره دوی د اتصالاتو شرکت هلته ده، دوی فلای دوبۍ هلته پرواز کوي، دوی اییر عربیه پرواز کوي، دوی اوس اتحاد روان ده، د دوی دا اوس فعل حال میدانونو قرارداد ورسره ده، رادارونو باندې اخته دي چې جوړې کړي. اوس یې د باستن د میدان خبره روانه ده چې هغه د کارګو لپاره آماده کړي. د هغه ځای نه به د موږ او تاسې انشاءالله انار او انګور او انځر به ټول دنیا ته پرواز کوي. زی به د هغه ځای نه دوی اخته دي. خو داسې ده چې د موږ او تاسې دغه تا ته خپله معلومات ده د حکومتي کارونه وخت اخلي. داسې نه ده چې ته نن یې شروع کړې په میاشت او 2 کې وکړې. دغه یو قرارداد باندې دغه د ډي پي ورلډ څو کاله ولګېدل چې بالاخره فاینال شو، دا امضا شو. امارات عربیه غواړي چې په انرژي کې په زراعت په بخش کې دوی دغه پانګه وکړي. اوس دوی دې ته تیار دي چې دوی 2 میلیارډ ډالر په زراعت کې په انډیا کې پانګه وکړه. دوی خو غنمو ته ضرورت لري، وړو ته ضرورت لري، دوی خو دښتې دلته خو هېڅ شی نه کېږي. نو دوی هغسې ملکو ته ضرورت لري چې په هغه کې دوی پانګه وکړي په زراعت کې، چې هغه غنم هم بیرته دوی اخلي، دلته یې راوړي درنه پیسې درکوي، وایي راشه بیرته در یعنې افغانستان کې دوی د کرنې برخه کې پانګونه کړې ده مشخصا کړې نه ده. پروژې دي چې ورته ورېږي، قرارداد امضا شي. نو دا خو یو بیروکراسي ده د دواړو ملکو ترمنځ، باید هغه پیپر ورک یعنې لیوالتیا لري، پلان لري ورته. بلې او هم په انرژي کې لیوالتیا لري، هم په زراعت کې لري، په دې ټولو شیانو کې دوی دي. او اوس هم فعل حال که ته وګورې له نور ملکو خالي خبرې دي. دا د نورو ملکو ته چې وګورې هغه اوس هم وایي چې هله روس دا وکړل، هله چین دا وکړل. خو ته یو شی ماته راوښیه چې هغوی تر اوسه دغسې یو انټرنیشنل شرکت لکه ډي پي ورلډ چې تللی ده په دوبۍ کې د افغانستان کې قرارداد امضا کړو، یو ملک دی بل راوښیي چې په دا 4 کاله کې داسې قرارداد امضا شوی دی. یو خبرې دي او عملي کار ده. نو زه په دې مطمئن یم چې امارات عربیه ته موږ له خپل حکومت هم دغه خواهش ده چې د دوی کوم پیشنهادونه چې دي او د موږ خلکو ته او د موږ ملک ته د ګټې وي، باید ورته دغه کاغذونه ورته زر خلاص کړي او چې څو دوی خپلې پروژې شروع کړي. په افغانستان کې ګټه یې دا ده چې هم افغانستان ته ګټه شو، هم د دوی پانګه شول او بل خلکو ته شغل ایجادي کړي په دغه پروژه کې. ته اوس پوهېږې د یو ډي پي ورلډ کې په دې کې 10,000 نفرو ته کار شغل ایجادي. دا 10,000 نفره چې حد اقل یو کس په خپل کور کې 8 نه تر 10 نفره فامیل لري، نو دا بیا 10,000 په هغو کې ضرب کړه څومره نفرو ته ډوډۍ پیدا شوه. ښاغلی صدرخیل، راځو وروستۍ برخه چې وړاندیزونه مو څه دي یا څه پلانونه شته، څومره خلک لیوالتیا ښودلی شي؟ ما ویلې لکه تاسو خپله مې اشاره وکړله، متاسفانه افغانستان سره اکثره تعاملات یا مرستې چې کېږي ډېر زیات سیاسي رنګ لري، بیا هغه ډېر خلک ورته خوشبینه نه وي، یا اکثرا یوازې د خبرو تر حده وي، تبلیغات وي، ولې وروسته هېڅ هم نه کېږي. ځینې هېوادونو ته بیا خلک یو څه لیوالتیا ځکه لري چې عملا له هغوی څخه یو څه ترلاسه کړي دي. اوس افغان سوداګر هلته پانګونه یې کړې ده، 3 لکه شاوخوا افغانان هلته دي، هلته پیسې ګټل شوي راوړل شوي، په افغانستان کې پرې آبادي شوې ده. او دغه رنګه تاسو ویلې چې 2-3 موارده کې لویې پروژې دوی عملا پیل کړي دي او نور هم په پلان کې لري. په هر حال
د اماراتو او د افغانستان ترمنځ د هغوی د ولسونو ترمنځ د سوداګرو ترمنځ دغه تعامل لا پیاوړي کول لپاره څه باید وشي؟ دا نو داسې هغه څه ویل دی ویلی ولس نه ټاک نه خیږي. باید دواړه ملکونه او د مونږ خو هغه مونږ خو دا ده چې له دې ځکه هغه د دوی بول دي، مونږ دوی تشویق کړي دي او دوی دې ته آماده دي. او رښتیا هم چې درته وایم چې افغانستان هر څه ته ضرورت لري، که څوک پانګه پکې وکړي ګټه پکې کوي، داسې نه دغه څه وایي هم خورما او هم ثواب چې لاړ شي هم خلکو ته شغل ایجادېږي، هم هغه کمپنۍ چې دا اوس یې پکې پانګه کړې ده هغو ګټه کړې ده، هېڅ په دې کې شک نشته. خو اوس مونږ صرف د خپل حکومت نه دغه خواهش لرو چې دغه کوم چې په رښتیا پانګوال دي او لیوالتیا لري باید دوی ته زمینه د دې کار مساعده کړي او دوی لاړ شي او هلته دا پانګه وکړي او دغه بیروکراسي چې دغه پیپر ورک چې ده یا د کاغذ پراني چې ده دغه زر خلاصه شي. باید دې ته ماتله نه شي چې یو څوک راځي د تا په ملک کې په میلیونو ډالرو یا میلیاردو ډالرو باندې پانګه کوي او ته هغه ته بیا هم دغه کار تاخیروي. او د دوی زه فکر کوم چې د دوی نیت ډېر خلاص دی، د افغانستان خلکو سره کومک ده او دوی د مونږ د همسایګانو غوندې نه دي چې هلته د خپلې ژبې خلک لري او هغه سپورټوي. دوی خدمتګار دي د افغانستان خلک او دلته هم ترې خوشحاله دي. مونږ په امارات عربي کې یو کیس د افغانانو نه لرو، دلته ګوره د نورو ملکو خلک هم اوسي هغو نه دوی خوشحاله نه دي زیاترونه، مګر د افغانانو نه ډېر خوشحاله دي چې مونږ کله دوی سره ملاقات لرو لا میټینګونه لرو. دوی د افغانانو ته ډېر په ښه سترګه باندې ګوري، وایي دا ډېر ښه خلک دي، راغلي دي خپل کار کوي، له خپل کار سره یې کار ده. او رښتیا هم چې افغانان په دې ځای کې دي هغه خپل کار سره یې کار ده، نور چا سره کار نه لري. دلته خو دا خو یو ملک ده چې دې کې نه سیاست کېږي او نه سیاست ته اجازه ورکوي. دلته فقط راځي او خپل تجارت کوي او دوی نه د چا په کار کې کار لري او نه به د دوی په کار کې کار لري. خپل تجارت کوي، پیسې ګټه، دوی درته شاباسي هم دوی درکوي، خوشحاله کېږي هم دوی. نو زه فکر کوم چې باید دې خلکو سره کار وشي له نږدې نه چې څو د افغانستان دغه غریب او مسکین خلکو ته کار پیدا شي، زمینه د کار برابره شي. زمینه د کار هلته برابرېږي چې مونږ دغسې ملکونه لکه امارات عربي متحده چې دغه خلک تشویق کړو او راسي په افغانستان کې پانګه وکړي. مونږ او تاسې په 100% اوبو کې 15% اوبه استعمالو، 95% اوبه دې مونږ او تاسې پاکستان او ایران خوري. او مونږ اوس هم برق له ترکمنستان او تاجکستان او ازبکستان نه په پیسو اخلو، در حال چې مونږ برق باید دوی په همسایګانو خرڅولی، اوبه دې مونږ دي، دوی برق جوړوي په مونږ یې بیرته خرڅوي. نو مونږ ولې به خپله برق تولید نه کړو؟ دا خو دومره یعنی اماراتیان دا علاقه لري چې په برېښنا په برخه کې دومره، ځکه برېښنا ډېره ستره سرمایه ګزاري غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي افغانستان دپاره. او ولې نه؟ دا اوس یې په غزني کې یو کوچنی شرکت دی، هغو قرارداد امضا کړی ده، اخته دي پې، دوی دولت یې پیشنهاد کړی ده. دا اوس نه ده، زه د دوی په میټینګو کې ناست وم، په تېر حکومت کې دوی ورته ویلو، ډاکټر صاحب اشرف غني راغلی و دلته په ملاقات کې زه ناست وم، دوی ورته ویل چې تا د هرات زعفران وکره، پیسې موږ درکوو، راځي دلته پیکیج یې دلته کوو، موږ ته کفایت کې موږ یې خلیج خلکو ته ورکوو. ونه شو. یعنې ډېر شیان دوی پیشنهاد کړی ده خو تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. نو موږ دغه غواړو له خپلو حکومتوالو نه چې دغه پیشنهاد چې کوي نو دا خو هغسې ملکونه نه دي چې موږ په ملک کې کار راولري، نه ورسره سرحد لرو، نه د ژبې د ما او د تا د ژبې خلک دي، نه د افغانستان کې د دوی د ژبې خلک ژوند کوي، نه قوم شته او نه ښې شته چې له دوی نه موږ او تاسې دغه ویره ولرو. نو باید دوی ته زمینه مساعده کړو چې راسي او په افغانستان کې پانګه وکړي. ډیره مننه. فقط یو وروستۍ پوښتنه او اندېښنه که څه هم هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه قونسلي چارو په اړونده، ولې بیا هم ځینې خلک په دې وروستیو کې هڅول شوي دي علاقه لري لاړ شي امارات ته. امارات د نړۍ بازار ده، د غیز څخه ځینې شیان راوړي یا ارتباط جوړ کړي نړۍ سره خپل سوداګریز همدې اماراتو له لارې نه، ځکه نړۍ سره زموږ د وصل تر ټولو معتبره نقطه همدغه متحده عربي امارات دي. ولې دغه د ویزو په باب باندې لږ څه محدودیتونه هغه د کرونا له وخت نه چې راپاتې دي تر اوسه پورې په اسانه نشي کېدی چې ترلاسه کړي. په دې باب ځینې وړاندیزونه او ځینې وعدې او ژمنې هم وشولې، حتی د 1 لک ویزو ژمنه وشوله، ځینې نورې قصې وشوې، ولې لا هم وضعیت نسبتا عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. څه خوشبیني شته د ویزو په برخه کې؟ د تجار لپاره اوس هم ستانکزی صاحب ویزه بنده نه ده، خو چې تجار خپل ځان ثابته کړي چې دا تاجر ده. د موږ خو مشکل دلته څه شی ده؟ ما ته خلک مراجعه وکړي، زه ورته وایم زه اوس هم د ما شعار دغه دی، تاسو تلویزیون د لارې زه ټولو ته دغه اعلان کوم چې د تجار لپاره ویزه بنده نه، خو باید هغه سړی په دې اثبات ځان ورسوي زه تجار یم. اروپا یو رول لري که نه چې ته د ویزې اپلای کوې، هغه درته وایي چې ته تجار یې، راوړه د 6 میاشتو بانک سټیټمنټ، راوړه لایسنس دی تجارت، راوړه راکړه ورکړه دي.
د موږ تجارت ته چې ورته وایو چې ته سټیټمنټ د بانک راووایه نه لرم، لایسنس مې والا 15 کاله مخکې ختم شوی ده، د ادرس دې راته راوړه، یو بل شی دې راوړه، د هېڅ شی هم نه لري. نو زه څنګه په ثبوت ورته ورسوم چې دا تجارت ده؟ چا چې لرلی راوړی دی هغو ته ویزه ورکړل شوې ده او د ما مسؤلیت خو هغه څه وایي د ملا منډه تر مسجده پورې ده، د ما منډه د تجاره پورې ده. تجار چې ما ته خپل ځان په تجارت باندې ثابت کړي او د هغه اسناد چې د دوی ریکوایرمنټ در ته پوره کړي ویزه یې په هغه ساعت ورته ایشو کوي، مشکل نشته. او پاتې د کارګر دوی د افغانستان کارګر اوس فلحال نه غواړي، دوی پروفیشنل خلک غواړي. پروفیشنل هغه دي چې که انجینران دي، ډاکټران دي او که نور دي، دوی له هغو خلکو نه ډارېږي چې راسي دلته سبا. دلته خو ما درته مخکې درته چې دلته ژوند ډېر سخت ده، نو چې دی پیسې ونه لري، د موږ افغانان به راغدلو دلته ویزې ولې بندې شوې؟ د ده به ویزه په جیب کې وه، په ریپورټ کې به یې ودرول څنګه د زیارت په ویزه، د چکر په ویزه به راغی. ورته به ویلو چې ما ته خپله 20 زنګونه ویلي دي چې ته څنګه راغلی؟ ولا چکر راغلی یم، که 100 روپۍ په جیب کې لرې؟ ولا نه لرم. چېرته اوسې؟ له یو ملګري سره مې اوسې. په کوم ادرس اوسې؟ هېڅ شی به ورسره نه و. هغه به بېرته ونیولی سفر به کړو. دغه ملک خو ډارېږي د خپل امنیت نه چې دا څنګه راغلی دی. راغلی چکر ته د 1 روپۍ په جیب کې نشته، راغلی چکر ته د یو هوټل بوکینګ نه لري، راغلی چکر ته د بیرته د ټیکټ آنلاین نه لري. دغه اوس د تا لندن ته چې زه درځمه له ما نه پوښتنه کوي که نه کوي په ایرپورټ کې ته چېرته اوسې، د هوټل د ادرس دې راکړه ټیکټ دې راته وکړه. دا د ټولې دنیا رول دی، د موږ افغانان دا رول نه مراعتوي. نو چې رول نه مراعتوي، هر ملک په خپل ملک باندې ډارېږي. هر سړی دغه ملک چې دوی ساتلی دی په امنیت ده د ټولې دنیا. دوی په دې تېر کال کې اماراتو 86,000 میلیونران جذب کړي دي او 140 بیلیونران راوستي دي. دا د دې لپاره راغلي دي چې په خپل امنیت یې دوی راوستي دي. نور دلته شی نشته، دا خو ټول ریګونه دي، دلته خو عوام نشته. دلته په دې روږي کې څوک ژوند کوي؟ دې په خاطر یې کوي چې امنیت لري. نو دی په خپل امنیت ډارېږي. موږ افغانانو ته چې ورته وایو چې وسړیه دغه ریکوایرمنټ پوره کړې، ته راځي په ورته وایه په 10 روپۍ په جیب کې نه دی راځي، یو بوکینګ د هوټل نه وي، یو آنلاین بیرته ټیکټ نه وي. نو بس دغه شیان دي کې موږ د خلکو دغه یادوو او خپل مشکل نه یادوو. موږ دلته دا ده چې دغه وایي که یوه ګوته بل ته نیسي 4 ګوتې باید ځان ته ونیسي. باید دغه مشکل موږ حل کړو. که دا مشکل حل شي هېڅ خبره هم نشته ویزه ورته ورکوي. دوی د افغانانو سره مشکل نه لري او نه له حکومت سره لري. چې هر حکومت هلته وي دوی د حکومت. تاسې نه مننه. او ډیره زیاته مننه. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر ښاغلی حاجي عبیدالله صدرخیل، ډیره مننه کور ودان چې وخت به راکړ. د ښاغلي صدرخیل بحث پر همدې متمرکز و چې متحده عربي اماراتو تعامل له افغانانو سره یو غیر سیاسي تعامل دی، همیشه یې مرسته کړې ده. د شاوخوا 3 لکه افغانانو کوربه دی او د 50 میلیارده ډالرو هغې پانګې مرکز دی دوبی چې یا امارات چې افغانانو هلته دغه 50 میلیارده ډالر شاوخوا یوازې د افغانانو پانګه ده چې هلته سرمګذري کړې. او د دغې پانګې او د کوچنیو کاروبارونو مستقیم اغیز افغانستان پر اقتصاد ځکه ده چې هغه پیسې چې هلته دغه پانګې څخه ګټل کېږي اکثره یې بیرته افغانستان ته لیږل کېږي او په افغانستان کې آبادي پرې کېږي یا په مصرف رسول کېږي. امارات په عین وخت کې لیوال ده صرف نظر له هر ډول سیاسي لیدلوري څخه چې هلته د برېښنا د بندرونو او همدارنګه د نورو بیا رغونو په چارو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي، مشروط پر دې چې تسهیلات ورته برابر شي، تعامل ورسره وشي، زمینه ورته برابره شي. تر بیا مو پاک الله عمل.